زip فولډر ته به وسره شو. د فولډرو هدف هماغه یو دی چې مثلا ډېر فایلونه موږ سره ګډ وډ پراته وي او موږ یې راټول کو په یو ځای کې ور واچو. خو زپ فولډر کې یو څو خوبیانې دي چې دا بیا په دې سمپل فولډر کې نشته دی. یو خو دا چې کومه ډیټا ستا سره ډیره امپورټنټ وي هغه باید پروټیکټ شي د پاسورډ سره. لکه اوس تاسو سره یو ویډیو دا یو عکس دی که نه، هغه راخلو په زپ فولډر کې اچو چې هغې باندې پاسورډ ولګو چې هر کس هغه اکسس نه کړي، باید بغیر د پاسورډ نه به هغې ته د ننوتلو اجازه نه وي. دویم دا چې په زپ کې کله تاسې ډیټا اچوئ دا ډیټا کمپریس کیږي. کمپریس څه معنا؟ حجم یې کمیږي. څه مطلب د دې خبرې؟ اوس فرض کې یوه ویډیو ده، هغه ایچ ډي ویډیو ده، ایچ ډي کوالټي لري که نه، نو که زپ کې ور واچو نو دغه ایچ ډي کوالټي به یې ریډیوز شي، مطلب کمه به شي، کوالټي به یې کمه شي. خو چې کله بیا بیرته زپ نه اوپن کوو بیرته کوالټي خپل حالت ته راځي. سایز یې هغه وخت کمیږي چې کله په ډرایو کې ډیټا اچو. نه 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 هېڅ خبره پکې نشته. چې کله ور اچو کمپریس کیږي، سایز یې کمیږي، خو چې کله بیرته د دې فولډر نه یې راوباسو خلاصوي بیرته نارمل حالت ته ځي، خو بیرته بیا هماغومره ځای نیسي چې اول یې نیولو. چې زپ کې دننه پروت وي بیا سایز کم نیسي. بیرته هماغه خپل حالت ته وځي، بیا هغومره ځای به بیا ریزرف کوي، باید ډرایو کې اندازه ولرئ. ښه، دریم شی دا دی چې دا موږ سره چې کوم دی د وایرس نه دغه ډیټا پروټیکټ ساتي، یعنی ډیټا وایرس نه محفوظ ساتي. اوس بعضې ډیټا ستاسو وي مثلا اکثره دا سافټویرونه چې کوم دي ای ایکس ای ایکسټنشن لري که نه، سافټویر وایرس ډېر زر خرابوي. صحیح ده؟ ګورې موږ چې کله وینډوز کې یو سافټویر انسټالو د هغې ایکسټنشن ای ایکس ای وي که نه، نو دغه پروګرامران یا نور خلک دا کوشش کوي چې د وینډوز هغه ایکزي فایلونه کرپټ کړي. سافټویر څه دی؟ وایرس په خپله یو سافټویر دی. تا وینډوز جوړه کړې ده، صحیح ده، د بیا ستا د دې وینډوز دپاره داسې سافټویرونه جوړ کړي دي چې ستا د دې وینډوز فایلونه کرپټ کړي، ختمې کړي. واکسین غونته دي ورسېدي. نو مطلب چې کله دا زپ فولډر کې واچول شي نو بیا هغه کم فایل چې د وایرس خطر کې وي بیا به نه خرابېږي. دغه یو درې خوبیانې تاسو په زپ کې لرئ، دې کې دا خوبیانې بیا نشته. یو بله اهمه خبره د زپ فولډر دا ده چې په ایمیل کې دې نه استفاده کوو. ایمیل خو پېژنئ که نه؟ یو چاته موږ مثال په انټرنیټ باندې خپل اسنادونه لیږو، نو تاسې نشئ کولی چې دا فولډر په ایمیل باندې ولیږئ. تاسې به ټول اسنادونه، یعنی مطلب کاکسونه دي که د پوهنتون مطلب سرټیفیکیټس دي، نور ټول به راواخلئ په زپ فولډر کې به یې واچوئ. دا زپ فولډر به ټول هغه ته لیږلی شئ. یعنی زپ فولډر داسې فولډر دی چې که تاسو ډېر فایلونه ولرئ دا ټول راغلی په دې زپ کې اچوئ، بیا دا په ایمیل باندې سینډ کوئ. تاسې ویلې پوښتنه دې کوله؟